سلام وخت مو په خیر بیا هم په خیر راغلی الله دې چې ټول روغ او جوړ به وي. نن تاسو ته یو بله مهمه موضوع ذکر کوم، هغه هم د مصنوعي ځیرکتیا پورې اړه لري. څنګه تاسو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته خپل غږ بل غږ ته چینج کړئ، یو بل کس غږ ته چینج کړئ، او یا هم لیکل شوی متن په غږیز فایل باندې چینج کړئ، یا یو متن ولیکئ تاسو ته هغه په غږیز ډول چینج شي. ډېر یو ښه سایټ دی، نو نن تاسو ته دا درښیم. تاسو به راشئ ګوګل کروم ته یا یو براوزر به راخلاص کړئ تر څو دا سایټ پکې راخلاص کړئ. سرچ کې به ولیکئ 11 labs، د سایټ دی 11 labs په نامه. 11 labs دلته ما مخکې هم سرچ کړی دی ځکه دلته ما ته راځي، په دې به کلیک وکړئ. لومړی لینک به راخلاص کړئ، وروسته تاسو ته هغه صفحه راخلاصیږي، دلته به get started for free په دې اپشن به کلیک وکړئ، او که چیرې get for free باندې کلیک کوئ تاسو نه ایمیل ادرس غوښته، یو اکاونټ پکې جوړیږي چې خپل ایمیل ادرس ورکوئ، پاسورډ ورکوئ، او بیا کولی شئ دې سایټ ته ساین ان شئ. دا سایټ درته راخلاصیږي. دلته دوه اپشنه لري، یو ټیکسټ ټو سپیچ دی، بل وایس چینجر دی. په ټیکسټ ټو سپیچ کې به تاسو دلته ټیکسټ لیکئ، هغه درته په یو غږیز فایل باندې چینج کیږي. د مثال په ډول که زه دلته ورته ولیکم چې ویلکم ټو امید سیرت فیسبوک پیج، دا یو متن دی، غواړم دا یو څوک ووایي په اواز باندې. لاندې به راشئ، دې کې کلیک وکړئ، څو کسان شته شي مختلفو غږو باندې تاسو ته دا وایي. د مثال په ډول زه ورته ایلس یو کس دی، دا انتخابوم. بیا به تاسو کلیک وکړئ په جنریټ سپیچ باندې. Welcome to Omid Seerat Facebook page. دا دی، دا تاسو ته جنریټ کوي وایي. که کس تبدیلوئ کولی شئ مثلا یو بل کس هم انتخاب کړئ. داسې که زه انتخاب کوم د کې نارینه او ښځینه شته، مثلا بیل انتخابوم، دې ته به ویم جنریټ سپیچ. Welcome to Omid Seerat Facebook page. په دې ډول که غوښتل مو چې همدا راواخلئ دا غږ، دلته موږ ته د ډاونلوډ اپشن راکوي، کلیک پې کوئ، کولی شئ اسانه تاسو دا ډاونلوډ کړئ. دا متن په غږ درته اړوي. که چیرې خپل غږ تاسو خپل غږ ثبتوئ او هغه غواړئ چې یو بل کس ووایي، بیا به تاسو راشئ وایس چینجر ته. د وایس چینجر په برخه کې دلته تاسو صفحه راخلاصیږي. دا صفحه اپلوډ آډیو ریکارډ آډیو، که چیرې مخکې مو غږ ثبت کړي په کمپیوټر کې اپلوډ ورته وایي، او که اوس غواړئ ثبت یې کړئ نو ریکارډ آډیو ورته. زه به همدا اوس خپل غږ ثبت کړم او بیا به یو بل غږ باندې چینج کړم. په ریکارډ باندې کلیک وکړئ او دلته په دې بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به یو الاو ورته وایي چې اجازه ورکړو. سلام، وخت مو په خیر. د امید سیرت یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. مونږ نن په درس کې تاسو ته د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په اړه یو څه معلومات وړاندې کوو. دا خبرې مو چې وکړې دا به نو تاسو سټاپ کړئ. وروسته له هغې بلته کس ورته انتخاب کړئ، مثلا څوک یا کوم کس دغه وایي. آدم که انتخاب کړئ ډېر ښه آواز لري د آدم. د آدم چې انتخاب شو، دا چې انتخاب شو بیا به راشئ تاسو په جنریټ سپیچ باندې به کلیک وکړئ. سلام، وخت مو په خیر. د امید سیرت یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. مونږ نن په درس کې تاسو ته د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په اړه یو څه معلومات وړاندې کوو. دا په دې ډول کس کولی شي تغییر هم کړي، مثلا کوم بل کس په بل اواز باندې. بیا تاسو ته ډېر کسان شته چې د هغو اوازونه انتخاب کړي، مثلا برین کې انتخاب کړم، زه به ورته وایم جنریټ سپیچ. سلام، وخت مو په خیر. د امید سیرت یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. مونږ نن په درس کې تاسو ته د ای آی یا مصنوعي ځیرکتیا په اړه یو څه معلومات وړاندې کوو. نو دا ډېر ساده، کولی شئ تاسو خپل غږ په یو بل غږ باندې چینج کړئ. د داسې ویډیوګانو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه هم در سره وڅارئ او دا ویډیوګانې در سره شیر کړئ. انشاءالله موږ په راتلونکي کې د ای آی او مصنوعي ځیرکتیا په مختلفو ویب سایټونو باندې لنډې ویډیووې جوړې کړو ستاسو د ملتیا او همکارۍ په هیله.